بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو او لیدونکو د افغان تعلیمي اکاډمۍ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د یوولسم ټولګي د ریاضي مضمون د درسونو په ادامه نن غواړو چې د یومټریکس ټرانسپوز وپېژنو. څنګه کولی چې د یومټریکس ټرانسپوز څه ته وایي، څنګه یې په لاس راوړلی سو او کوم خاصیتونه یا خواص لري. د همدې موضوعاتو د ښې زده کړې دپاره زموږ سره د همدې ویډیو تر پایه پاته اوسئ. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، زموږ تاسو د نن ورځې بحث یا موضوع د یومټریکس ټرانسپوز. ټرانسپوز اف مټریکس چې موږ تاسو وایي یا څنګه کولی سو چې د یومټریکس ټرانسپوز په لاس راوړو. لومړی باید ټرانسپوز وپېژنو چې د یومټریکس ټرانسپوز څه ته وایي، وروسته بیا پیدا کول او ښودل یې زده کړو. وایي که د یومټریکس سطر په ستون او ستون په سطر تبدیل سي، هغه نوی مټریکس چې وروسته په لاس موږ ته راځي، هغه مټریکس ته موږ ته د لومړي مټریکس څه وایي، ټرانسپوز مټریکس وایي. یعنې که چیرې موږ په مټریکس کې سطرونه په ستونو باندې واړوو او ستونونه بیا په سطرو باندې واړوو، هغه نوی مټریکس چې موږ ته په لاس راځي، هغه عبارت له ټرانسپوز مټریکس څخه دی. د ټرانسپوز مټریکس د ښودلو لپاره موږ ته یو مټریکس چې کله ټرانسپوز شي، نو بیا پر سر یې د ټي کلمه ورکاږو. چې د ټرانسپوز د توري چې دی د سره توري مخفف دی، یعنې د یومټریکس ټرانسپوز موږ ته په چی سره شوي، په ای ټي سره شوي. مثلا سره که موږ ته د یومټریکس ټرانسپوز په لاس راوړی سو، که چیرې موږ ته یومټریکس راکړی وي د ای 3 2 1 0 منفي 1 4، د دې مرتبه بیا 2 په څو کې ده، په 3 کې ده. وایي تاسې د دې مټریکس ټرانسپوز مټریکس په لاس راوړئ چې څنګه کولی شو چې د دې مټریکس ټرانسپوز په لاس راوړو. موږ تاسې د دې مټریکس سطرونه په ستونو باندې بدلوو، دا سطر په ستون بدلوو، دا سطر چې په ستون تبدیل کړو، نو هغه مټریکس چې موږ ته په لاس راځي هغه به ټرانسپوز مټریکس په داسې شکل سره وي. ای ټرانسپوز مټریکس په مساوي سي، دا سطر په ستون په شکل کاږو، د 3 د 2 1 دوم سطر هم د ستون په شکل کاږو، 0 منفي 1 او 4. د سطر او د ستون شمیره تغییر خوري. سطر راځي د ستون ځای ته او ستون ځي د چا ځای ته، د سطر ځای ته ځي. نو برابر مرتبه څو په څو کې وي، 3 په 2 کې وي. دغه مټریکس ته چې موږ ته دا سطرونه په ستونو باندې تبدیل کړل، دغه نوی مټریکس په لاس راغلی، دې ته موږ ته د لومړي مټریکس څه وایي، ټرانسپوز مټریکس وایي. کیدای شي چې مثال په دا رقم شکل یې راکړی بي مټریکس یوازې یو دانه سطر ولري یا یوازې یو ستون ولري، وایي دې ته موږ ته ستوني مټریکس وایي. که چیرې موږ ته دا ستوني مټریکس راکړی، وایي تاسې دا چې وکړئ، د دې ټرانسپوز په لاس راوړئ. د دې مرتبه 3 په 1 کې ده. د دې چې کله موږ ته ټرانسپوز مټریکس پیدا کړو، بي ټرانسپوز مټریکس به مساوي سي دغه ستون د سطر په شکل کاږو، یعنې کوم ستون چې دی موږ ته راکړی دی، دا ستون موږ ته د چی په شکل کاږو، په سطر یې تبدیلوو. نو چې په سطر تبدیل کړو، باره دا شکل راځي 0 3. مرتبې ځایونه تغییر خوري، مرتبه 1 په څو کې راځي، په 3 کې راځي. نو موږ ته وایي چې دا د بي مټریکس، یعنې د ټرانسپوز چې کله موږ ته د یو مټریکس پیدا کړو، د هر ډول مټریکس پیدا کولی سو. دریم مثال که چیرې داسې مثال یې موږ ته راکړی وي چې یوازې د یو مټریکس مرتبه موجوده وي، وایي تاسې د دې مټریکس مرتبه یې څو په څو کې وي، 3 په 5 کې وي. اوس وایي که دا مټریکس ټرانسپوز سي، چې د ای مټریکس دی، د دې مټریکس مرتبه څو ده، 3 په 5 کې ده. که دا مټریکس موږ ته ټرانسپوز کړو، ټرانسپوز مټریکس مرتبه بیا څو په څو کې سي، نو ټرانسپوز مټریکس په مرتبه کې د 2 برخو ځایونه تغییر خوري. سطر ځي ستون ته شمیره او د ستون شمیره راځي د سطر شمیره ته، نو د هغه مرتبه به څو په څو کې، 5 په 3 کې. یعنې کیدای شي د مرتبې له لحاظه هم موږ تاسو کولی شو چې د مټریکس څه پیدا کړو، ټرانسپوز مټریکس په لاس راوړو. له ټرانسپوز مټریکس د پېژندنې څخه وروسته دومه موضوع چې موږ تاسو غواړو چې ویې پېژنو، هغه یې متناظر مټریکس پېژندنه یا سیمیټریک مټریکس. سیمیټریک یا متناظر مټریکس کوم مټریکس وایي، د دې وپېژندنه زموږ تاسو بحث موضوع ده. متناظر مټریکس دې ته وایي کله چې د یو مټریکس، یعنې کله چې یو څوک وایي تاسې متناظر یا سیمیټریک مټریکس کوم مټریکس ته وایي، هغه مټریکس چې ټرانسپوز یې بېرته خپل ځان سره مساوي سي. که دغه خبره په یو مټریکس کې موجوده وه چې ټرانسپوز یې بېرته خپل ځان سره څه کېږي، مساوي کېږي، داسې ډول مټریکس ته موږ تاسې متناظر مټریکس وایي په پښتو کې. کوم مټریکس ته متناظر مټریکس وایي چې ټرانسپوز یې بېرته خپل هغه اصلي شکل سره څه سي، مساوي سي. مثلا مثال یې سره کوم چې دا خبره موږ تاسو په مثال کې بیان کړو. مثال یې په داسې شکل سره دی، که چیرې موږ د یو مټریکس
ترانسپوز کو بیرته خپل اصلي شکل په لاس راکړي داسې ډول میټریکس ته موږ ترانسپوز میټریکس وایي. هغوی په داسې شکل سره دی 3 5 او 2. دا میټریکس یې موږ ته راکړی دی چې مرتبه یې 2 په 2 کې ده. اوس وایو د دې میټریکس ته ترانسپوز میټریکس په لاس راوړي. موږ ته څنګه کولی شو چې میټریکس ترانسپوز میټریکس ته په لاس راوړو؟ نو هغوی بیا په داسې شکل سره A ترانسپوز به مساوي سي. دا ستونونه به په سطر واړوو. دا ستون به د سطر په شکل ولیکو او دا ستون به یعنې ستونونه په سطري شکل کاږو 3 5. دا ستون چې راواخلي دلته د سطر په شکل ولیکي 5 2. موږ داسې که دې مثال ته متوجه سو اصلي شکل او د ترانسپوز شکل دواړه یو له بل سره مساوي دي، کوم تغیر یا توپیر نه پکې راغلی. نو په داسې وخت کې چې کله موږ یو میټریکس ترانسپوز کړو هغه پروا نه لري که سطرونه راواخلو په ستونو باندې تبدیل کړو هم دغه شی په لاس راکړي هېڅ فرق نه لري. نو کله چې داسې یو حالت پیښ شي په میټریکس کې نو موږ داسې وایو چې د A میټریکس ته موږ داسې کوم ډول میټریکس وایي؟ متناظر میټریکس. نو موږ داسې وایو چې د A میټریکس څه ډول میټریکس دی؟ دا یو متناظر میټریکس دی. ځکه متناظر میټریکس دی چې ترانسپوز یې بېرته څه شو خپل اصلي شکل سره مساوي سو. اوس پوښتنه په دې کې ده چې موږ ته متناظر میټریکس وپېژندئ چې کله ترانسپوز یې د خپل اصلي شکل سره مساوي سي. آیا موږ څنګه دا جوړولی سو؟ دا څنګه ما جوړ کړي چې دا میټریکس زه هم ولې یو بل حالت ما نه کړي جوړ چې هغه بېرته تغیر پکې راغلی وای؟ موږ څنګه کولی سو چې متناظر میټریکس بغیر له ترانسپوزه وپېژنو چې دا متناظر دی؟ د متناظر میټریکس عناصر اصلي کوتر ته نوټ اصلي کوتر ته عناصر متناظر او مساوي دي. یعنی کله چې موږ تاسو یو متناظر میټریکس لیکو د هغوی به اصلي کوتر ته عناصر څه شوي؟ متناظر او مساوي. مثلا دا رقم به وي د A B C B D E C E او F. دا یو میټریکس را کړی دی. موږ څنګه په دې پوهېږو چې دا یو متناظر میټریکس دی؟ موږ وایو متناظر میټریکس هغه میټریکس ته وایي چې دغه عناصر اصلي کوتر ته مخ په مخه څه شوي سره متناظر او مساوي وي. اوس دا خو اصلي کوتر سو. اوس چې دا اصلي کوتر ته سو اصلي کوتر ته باید مخ په مخ عناصر سره مساوي وي. مثلا B او مخامخ متناظر B یو د بل سره یو شی دی. C او مخامخ C یو د بل سره څه دی؟ یو شی دی. E او مخامخ E یو د بل سره یو شی دی. که دغه شرط په میټریکس کې موجود و چې د یو اصلي کوتر ته عناصر مخ په مخه متناظر او مساوي وي دغه ډول میټریکس ته موږ څه وایو؟ متناظر میټریکس. دا که ترانسپوز سي بېرته دغه شکل په لاس راځي، کوم تغیر یا بدلون نه راځي. نو یو په ترانسپوز باندې دی او بل د جوړولو طریقه چې موږ څنګه جوړیږي نو اصلي کوتر ته عناصر مخ په مخه څه کوو؟ مساوي او متناظر یې سره کوو. یعنې چې متناظر دا معنا چې د بل سره د خط د یو د اصلي کوتر یوې خواته او بلې خواته مساوي و عددونه چې شوي واقع وي. د ترانسپوز میټریکس خواص یا خاصیتونه. آیا یو ترانسپوز میټریکس موږ ته کوم خاصیتونه یا خواص لري؟ هغوی څو خاصیته لري. لومړی خاصیت که یو میټریکس موږ ته دوه وارې ترانسپوز کړو که یو میټریکس دوه وارې ترانسپوز سي A ترانسپوز او بیا ترانسپوز. که یو میټریکس دوه وارې ترانسپوز سي بېرته جواب څه دی؟ هغه میټریکس په لاس راکوي. دا یو خاصیت سو. یعنې موږ که د یو میټریکس ډبل ترانسپوز سي یا دوه وارې ترانسپوز سي جواب بېرته څه دی؟ خپل اصلي شکل دی. دویم که دوه میټریکسونه یو له بل سره د جمع او یا منفي په شکل وي او مثلا که چیرې دوه میټریکسونه یا جمع کړو یا منفي کړو وروسته ترانسپوز کړو او که یا هر یو جلا جلا ترانسپوز کړو بیا وروسته جمع او منفي یې کړو نو وایي د دې دواړه جواب یو د بل سره یو شی دی. د دې دغه خبرې فرق څه شی دی؟ دلته موږ تاسو لومړی جمع یا منفي خلاصوو وروسته چې په حاصل یې ترانسپوز کوو. اما دلته یو وارې دی ترانسپوز خلاصوو وروسته بیا جمع منفي کوو د دې دواړه جوابونه به یو له بل سره مساوي وي. دریم په ضرب حالات کې چې A ضرب B ترانسپوز مساوي دی له چا سره؟ له B ترانسپوز ضرب A د ترانسپوز سره. څلورم که چیرې یو سکالر یو میټریکس ته ور ضرب کړو وروسته بیا چې وکړو ترانسپوز کړو او که یو وارې سکالر پرېږدو یو وارې میټریکس ترانسپوز کړو بیا وروسته سکالر ور ضرب کړو وایي د دې دواړو جوابونه یو له بل سره څه دی؟ یو شی دی. پنځم خاصیت
که چیرې د یو مټریکس یو وارې متضاد مټریکس پیدا کړو وروسته یې ترانسپوز کړو او که یو وارې ترانسپوز کړو بیا وروسته یې متضاد پیدا کړو نو وایي د دې جوابونه یو له بل سره څه شي دي یو شی دی منفي څه معنا موږ ویل کله چې په مټریکس کې منفي علامه ورضرب کړو د متضاد معنا لري که یو وارې مټریکس متضاد کړو وروسته یې ترانسپوز کړو او که یو وارې مټریکس ترانسپوز کړو وروسته یې متضاد کړو وایي د دې جوابونه یو له بل سره مساوي دي دې ته موږ ته د ترانسپوز مټریکس څه شي خاصیتونه یا خواص وایي د هر خاصیت موږ کولی شو په مثال کې څه شي وکړو عملي ثبوت کړو او ووینو موږ تاسو ته دا دوه خاصیته راښولي دي وایي تاسې په دې مثال کې دا دوه خاصیتونه تاسې په ثبوت ورسوئ چې آیا دا خبرې رښتیا هم صحت لري که نه لومړی خاصیت یې داسې راته ویلی دی وایي که دا مټریکس دوه وارې ترانسپوز بېرته خپل هغه مټریکس په لاس راکوي اول خاصیت دویم خاصیت یې داسې و وایي که دا مټریکسونه جمع منفي سي وروسته ترانسپوز سي او که یو وارې جلا جلا ترانسپوز سي وروسته جمع منفي سي دې جوابونه یو له بل سره څه شي دي مساوي دي اوس موږ تاسې د دې د حل لپاره حل اوله برخه اول به د دواړو مټریکسونه یو له بل سره جمع کړو A matrix جمع B matrix A matrix سره کړی د دریو جمع د B matrix قیمت څو دی منفي دوه دوه او بیا له درې سره جمع کېږي دوه جمع درې دوم سطر عناصر له دوم سطر سره منفي دوه جمع پنځه او یو جمع منفي دوه دا چې ساده کړو د درو څخه چې دوه کم چې یو مثبت بل منفي دا کمیږي یو پاتېږي دوه و درې سره جمع کړو دا یې پنځه د پنځو چې دوه کم چې دا یې درې او د دې چې یو کم چې دا یې منفي یو دا د دې حاصل پیدا سو یعنی دا یو بي مټریکسونه موږ تاسې یو له بل سره چې وکړله جمع مې کړله اوس که چیرې دا جمع چې سوله د دې د جمع د حاصل ترانسپوز پیدا کړي A جمع B ترانسپوز کوو دا مټریکس ترانسپوز کې سطر که په ستون واړی که ستون په سطر واړی مثلا دا وارې به ستونونه په سطرو باندې واړو دا ستونونه به په سطرو باندې واړو بره به داسې ولیکو یو درې او پنځه منفي یو دا یې جواب سو اوس که چیرې موږ تاسې یو وارې مې مټریکسونه جمع کړل هغه حاصل مې بیا وروسته زده کوونکي چې وکړي ترانسپوز کړي دا برخه بیا څه وایي و یو وارې د A مټریکس جلا ترانسپوز کړي د B مټریکس جلا ترانسپوز کړي بیا وروسته د دې دواړو یو له بل سره چې وکړي جمع کړي دلته بیا موږ ته ترانسپوز ولیکو د A مټریکس ترانسپوز چې لیکو دا مټریکس ترانسپوز کې دا ستونونه به په سطرو باندې واړو درې او منفي دوه دا ستون چې په سطر راړو دوه او څو یو دا د A مټریکس ترانسپوز د B مټریکس ترانسپوز دا ستونونه په سطري شکل کاږو منفي دوه او پنځه او دا ستون چې بیا په سطري شکل ولیکي درې او منفي دوه کله چې د دې ترانسپوز پیدا کړي دی یو له بل سره اوس چې وکړي جمع کړي A ترانسپوز مټریکس جمع B ترانسپوز مټریکس ترانسپوز شوي مټریکسونه یو له بل سره چې کوو زده کوونکو جمع کوو درې له منفي دوه سره جمع کېږي درې جمع منفي دوه او منفي دوه له چا سره جمع کېږي پنځه سره منفي دوه جمع پنځه بیا د دوم سطر عناصر له دوم سطر د عناصرو سره جمع کېږي دوه جمع درې او یو جمع منفي دوه دا چې ساده کړو د درو څخه چې دوه کم کې څو پاتېږي یو د پنځو چې دوه کم کې څو پاتېږي درې دوه جمع درې څو کېږي پنځه او د یو څخه منفي دوه ولاړ څو پاتېږي منفي یو ګرانې زده کوونکي که موږ ته دا دوه جوابات ته متوجه سو یو دا جواب او یو دا جواب دا دواړه جوابونه یو د بل سره یو شی دي دا هم یو درې پنځه منفي یو یو درې پنځه منفي یو نو موږ تاسو باید دا خبره صحیح ده چې که چیرې دوه مټریکسونه یو وارې جمع سي وروسته ترانسپوز سي او که هر یو جلا جلا ترانسپوز سي بیا وروسته جمع سي دویم حالت یې وایي که یو د بل څخه منفي سي په منفي کې هم دا خبره چې د صحت لري چې هغه ستاسې کورنۍ وظیفه ده دویمه برخه چې ده وایي دا خاصیت ثبوت کوي که چیرې دغه A مټریکس ډبل ترانسپوز سي یا دوه وارې ترانسپوز سي وایي کله چې مټریکس دوه وارې ترانسپوز سي بېرته خپل هغه اصلي شکل په لاس راکوي یعنې کوم تغییر په سوال کې نه راځي یعنې بېرته خپله د مټریکس چې کړي اولنی حالت په لاس راکوي د دې خبرې د ثبوت لپاره چې موږ تاسې د یو مټریکس ډبل ترانسپوز سي یو وارې به د A مټریکس ترانسپوز کړو A مټریکس ترانسپوز کړو سطرونه په ستنو باندې بدلوو درې و دوه او منفي دوه و یو دا یو وارې ترانسپوز
اوس که چیرې بیا دا دوه مارې بیا ترانسپوز کړو دا مټریکس بیا پسې ترانسپوز کړو ای ترانسپوز که چیرې دا مټریکس دوه وارې ترانسپوز کړو بیا څه په لاس راکوي بیا د دې سطرونه راخو په ستنو باندې بدلوو یا د ستون په سطر 3 و 2 او دا ستون چې په سطر ولیکې منفي 2 او 1 موږ داسې که متوجه سو د دې جواب قیمت او دلته د ای د مټریکس جواب دوی دواړه یو له بل سره زده کوونکي څه دي مساوي دي دا هم 3 و 2 منفي 2 و 1 دا هم 3 و 2 منفي 2 و 1 نو دا خبره ثبوت سوله چې یو مټریکس که دوه وارې ترانسپوز شي بېرته خپل هغه اصلي شکل په لاس راکوي نو موږ ډېر ځان نه ستړی کوو موږ ته چې کله یو مټریکس راکړي وایي دا برخه تاسو پیدا کړه بېرته دا برخه مساوي کېږي په خپل هغه اصلي شکل سره یعنې یو وارې ترانسپوز شو بیا ترانسپوز شو دوه وارې ترانسپوز خپل هغه اصلي شکل څه کوي په لاس باندې راکړي او جواب کې کوم تغییر یا بدلون نه راغلی ګران زده کوونکو او اوریدونکو زموږ ته د نن ورځې بحث یا موضوع د یو مټریکس ترانسپوز موږ ول د مټریکس ترانسپوز څه ته وایي کله چې د یو مټریکس سطر په ستون او ستون په سطر باندې تبدیل شي کوم نوی مټریکس چې لاسته راځي هغه ته موږ د لومړي مټریکس څه وایي ترانسپوز مټریکس وایي او د ترانسپوز مټریکس د پېژندنې څخه وروسته بل متناظر مټریکس موږ ته وپېژندئ متناظر مټریکس کوم مټریکس ته ویل موږ کله چې د یو مټریکس ترانسپوز بېرته خپله هغه شکل په لاس راکړي خپل اصلي شکل په لاس راکړي دا ډول مټریکس ته موږ متناظر مټریکس وایي څنګه کولی شو چې متناظر مټریکس جوړ کړو د دې د جوړولو طریقه داسې ده چې اصلي کوتر ته به عناصر مخ په مخه څه شي مساوي وي نو دا معنا چې متناظر مټریکس په یو مربعي کې واقع کېدای شي په نورو مټریکسو کې متناظر مټریکس څه نه لري شتون نه لري ځکه کوتر بې له مربعي مټریکس هماسې او په بل مټریکس څه نه لري شتون نه لري نو کله چې اصلي کوتر د عناصر مخ په مخه سره متناظر او مساوي وي دا مټریکس به څه شي وي متناظر وي او په درېیم قدم کې موږ ته خاصیتونه یا خواص وویل یو مټریکس که چیرې دوه مټریکسونه جمع او منفي سي وروسته ترانسپوز سي او که یو وارې ترانسپوزونه یې وسي او بیا وروسته جمع او منفي سي د جواب یو شی دی که یو مټریکس دوه وارې ترانسپوز سي بېرته هغه جواب دی که دوه مټریکسونه ضرب د دې ترانسپوز مساوي دي د دې ځایونه چنجوو او بیا وروسته ضرب د دې ترانسپوز او څلورم که یو سکالر یو مټریکس ته ور ضرب سي وروسته ترانسپوز سي او که یو وارې ترانسپوز سي وروسته سکالر ور ضرب سي جواب یې یو د بل سره یو شی دی او اخرنی پنځم خاصیت دا و که چیرې موږ یو مټریکس متضاد پیدا کړو وروسته یې ترانسپوز کړو او که یو وارې ترانسپوز کړو بیا وروسته متضاد پیدا کړو د دې دواړو جوابونه یا حاصلونه به زده کوونکو څه شي یو له بل سره یو شی وي چې د ځینې خاصیتو ثبوتونه موږ تاسو په مثال سره ثبوت کړه د نورو خاصیتونو ثبوتونه ستاسې کورنۍ وظیفه ده پر هغه تاسې کار وکړئ چې تر څو دا عملي تاسې ته معلومه شي چې دوی یو له بل سره څه شي دي مساوي دي او جوابونه یې صحت لري ګرانو زده کوونکو او لیدونکو زموږ ته د نن ورځې بحث یا موضوع پر همدې ځای باندې پای ته ورسېده تر بلې داسې موضوع چې زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم په لوی چتن تلا مې سپارم ښې چارې ښه وخت